قرآن پاک یو شپږ آیاتونه دي. تحفه سندلیه کې سندل بابا یوسف لیکلي دي یو صحابي زوی بیمارو ډیر زیات بیمارو نو نه جوړېده. نبی علیہ السلام خوب کې وکړه نبی صاحب وفات شو. نبی صاحب خوب کې وکړه ورته ولی خپه وې د الله پیغمبر زوی می بیمار دی جوړیږي نه. نو نبی علیہ السلام ته فرمایل ته د شفا د آیاتونو نه ولې غافلې. دا شپږ آیاتونه دي قرآن پاک مختلفو ځایونو کې دي. دا چې کوم دی پخپل وای سحر ماخام پلیټ باندې لیکي کاغذ باندې لیکي بیمار لور کوي په بیمار باندې سحر ماخام وزل دموي. آیاتونه دا دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. دې ته شفا شپږ آیاتونه وایي. دا شپږ آیاتونه ځان له د خپلو بیمارو دپاره په کاغذ باندې لیکلی شي په طور ساخ استعمالولی شي یا په اوبو باندې ځان له دمولی شي هغه اوبه څکلی شي یا دم کې د نبی علیه السلام معمول مبارکو چې کله به سملاستو نو دا دوه صورتونه به وي اخري دوه صورتونه په خپل بدن باندې به چوپ کړه وی د سحر جادو د هر قسم بیمارونه دا د حفاظت لپاره دي. نو دا شپږ آیاتونه ځان له چې کوم دی وظیفه کې او د خپلو بیمارانو په خپل هم پې ځان دموي بیماران پې دموي. الله دامه توفیق راکړي. واخر